بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم په حسن خان ډیجیټل کې ز تاسو ته هر کله ما څنګه چې تاسو ته پته ده حسن خان ډیجیټل چې کوم دی دا فوکس کوي افغانستان پاکستان په تعلقاتو او خاص کر د پښتنې سیمې چې کوم مسایل دي په هغه باندې نننی بحث کې بمونږ خبره کو د یو طرف ته افغانستان په سی پیک کې شاملېږي خو بل طرف ته د واخان کاریډور مسله چې کومه ده یو واري بیا مخې ته راغلې ده. دوه خبرې دي اهمې. یو خدا دی چې چین غواړي چې د واخان کاریډور اختیار یا کنټرول چې کوم دی مکمل په خپل لاس کې واخلي. افغانستان غواړي چې یاره د سی پیک خو دوی په سی پیک کې شاملېدل خو د دوی زیاتره ترجیح چې کوم هغه دا وه چې یاره د واخان د لارې دی یو غټه لاره چې کوم دی چین او افغانستان یو بل سره ملو شي. اوس د چین سفیر چې کوم دی د واخان کاریډور دوره ولې کړې ده د امرالله صالح صاحب چې یو میاشت دوه مخکې دغه کوم ټویټ راغلی و هغه څنګه دا خبره کړې چې دا وخت کې واخان چې دی دا د چین په کنټرول کې دی په دې باندې به خبره کوو. بله خبره دا اهمه کیږي که چېرې افغانستان سی پیک کې شامل شو نو افغانستان به یو وارې بیا د پراکسي یا د نیابتي جګړو چې کوم دی مرکز جوړ شي. دا اهم موضوعات دي په دې باندې به خبره کوو او دا ټوله تسلسل زه تاسو ته وایم چې یاره طالبان کله نه د طالبان حکومت د کله نه د سی پیک شاملېدو کې خبره وکړله او په سی پیک او د چین د کله نه په واخان چې کومه پټۍ ده د دې په کنټرول کې د کله نه د دلچسپي اخلي او بیا تاجکستان چې له خپله تقریبا 1000 مربع کیلومتر علاقه چې چین له ورکړه چې هلته کې ملیټري بیس جوړ کړي هغه ملیټري بیس مخالفت کابل کله وکړو. په دې ټولو باندې خبره کړو. لومبی خدا دی چې دا واخان کوریډور یا دا واخان پټۍ چې کومه ده دا هم دغه تقریبا د ډیورن چې کومه معاهده شوې وه د هغې سره دا هم وه برټش انډیا چې هغه ټیم کې کوم وه هغوی د سویټ یونین چې هغه ټیم کې کوم چې روسو د هغې نه د پټۍ ځانې بچ ساتلو دپاره چې یاره موږ رابطه ډایرکټ نه وي هغه ټیم کې تاجکستان چې و دا د یو اس اس آر یعنی د سویټ یونین دا د هغې حصه وه. نو دا پټۍ چې کومه ده دا تقریبا 350 کیلومتره پټۍ ده چې د افغانستان نه دا د چینه پورې ځي. د دې د پلنوالي چې کوم دی دا ځای په ځای بدلیږي. دا کم نه کم دا 14 کیلومترو ته راشي څوک 14 ته راشي زیات نه زیات دا 15 کیلومتره د دې دغه یو دا زیاتره غریزه ده ډېرې دغه دي پکې موجود وایي درې دي پکې او د دې درو هایټ چې کوم دی دا تقریبا 15,000 میټره یعنی تقریبا 14,000 فوټه چې کوم دی دا اوچتوالی لري. نو ډیره سخت ټرین دی. خو دا ده چې تاریخي حوالې سره دا د یو ټریډ روټ پاتې شوی دی د ایست او د ویست ترمنځ د سنټرل ایشیا یعنی منځنۍ ایشیا چې ده او د جنوبي ایشیا د سویلي ایشیا او د مشرق ترمنځ چې کوم دی دا پاتې شوی ده. اوس خبره دا ده دا خبره مخې ته راغله چې کله د امارت اسلامي دا اعلان وکړو چې یاره موږ په سی پیک کې شاملېږو. د سی پیک دوه لارې دي یو خو به د کویټې د غاړې چې کوم دی کندهار په ځي او هغه به یو مرکزي دغه به جوړېږي او بل د پېښور د لارې چې کوم دی کابل او بیا داسې مزار ته یعنی خیرتان او شیرخان بندر دا به د دې سره کنیکټ کېږي بیا به منځنۍ ایشیا ته ځي. د دې یو غټه اډه به په افغانستان کې دننه جوړېږي. موسټ لایکلی دا به څنګه چې د کوم ټرانس افغان ریلوے دی د ریلوے پروجیکټ چې کوم دی د هغې غټه اډه به په میدان وردګ کې جوړېږي. نو ممکنه دا ده چې د سی پیک هم غټه اډه چې کومه ده هغه میدان وردګ کې دلته کې جوړه شي. اوس خبره دا ده په کال 2011 کې دا خبره کېږي چې تاجکستان خپله علاقه چې کومه ده تقریبا 1000 مربع کیلومتره چې ده د چین له ورکړله. چین غوښتل چې یاره دلته کې خپل یو فوجي غټ بیس جوړ کی یو غټ کیمپ جوړ کی. خو په هغه ټیم کې په کابل کې چې کوم دی د حامد کرزي صاحب حکومت او زیاتره د امریکایانو د انفلوئنس لاندې نو امریکایانو نه غوښتل چې یاره چین دی په واخان دلته کې دی خپل یا د واخان د پټۍ کې دی ملیټري بیس جوړ کی. چین ولې ملیټري بیس جوړي په دې به هم خبره کوو دا هم ډېره اهمه ده. نو هغې مخالفت وکړو. د هغې د وجې نه چین ناکامه شو چې یاره په واخان پټۍ کې یا دا کوریډور چې دی دلته کې خپل ملیټري بیس جوړ کړي او د دې خبرې نه په شا شو. خو چې په کال 2023 کې د طالبانو حکومت راغی نو چین دا خبره دوباره شروع کړله او د طالبانو سره یعنی د امارت اسلامي سره په دې حواله چې کوم دی دوباره د خبرو اترو آغاز وکړو. او په کال 2023 کې بیا د چین د خارجه وزیر وانګ وی او د امیر خان متقی صاحب چې د امارت اسلامي سرپرست وزیر خارجه دی د دوی ترمنځ په تبت کې ملاقات وشو. دغه چې امیر خان متقی صاحب
دا د ترانس همالایا فورم کانفرنس لتلو په سایډ لاین کې دوی د چینی وزیر خارجه سره خبره تر وشول او الته کې دا خبرو کړل چې دا واخان د لارې چې کومه ده د تجارت لپاره کولا وس دا جدا خبره ده د وخت چې د سی پیک خبره کیږي دا مختلفه ده په 2023 کې چې د امارت اسلامي طرفه کوم خبره شو چې واخان لارې چې دا به د تجارت لپاره کولاو دغه نه پس سدواب ته پس چې کوم دی بیا باقاعده د کابل نه اعلان وشو چې امارت اسلامي یعنی د افغان حکومت چې کوم دی دا د چین چې کوم یو سړک او یو علاقه یعنی ون بیلټ ون روډ چې کوم پروجیکټ دی دا تقریبا 15 ارب ډالر پروجیکټ دی په دې کې د شاملېدو اعلان وکړو چې په دې کې مونږ شاملېږو خو دوی وی چې د پاکستان د لارې دا نه دوی وی چې مونږ ته به ډایرکټ د افغانستان نه چین ته چې کوم دی دلته کې به کوریډور جوړیږي په دې باندې دوی لکه پخلا شو ویره خبره په وکړه په دې کې بیا په کال 2023 کې بیا ملاقات شوه دی د امیر خان متقی صاحب او د وانګ وی ترمنځ د چین د وزیر خارجه ترمنځ او په اگست 2023 کې چې کوم دی بیا د چین سفیر په کابل کې چې هغه لاړ دغه ته او خان ته لاړ او الته کې د دې علاقې جایزه واغستله چې دلته کې د کار اجازه واغستله او د دوی سره د طالبانو یا د کابل حکومت حکام هم او دغوی مشران هم سره او دوی دلته کې تقریبا صداسې ویل کېږي چې څو ورځې تیرې کړلې او دا ټوله جایزه واغستله چې دلته کې به څنګه دغه کې اوس خبره ده چې یو خدا خبره کېدله چې موږ چې دا د چین او د کابل یعنی د افغانستان ترمنځ دا د کم چې کم دی دا د دوی چې بدخشان کوم صوبه ده د هغې سره ملاویږي شمال طرف ته تاجکستان دی جنوب طرف ته پاکستان چترال دی او بیا د ګلګت بلتستان سو سره لګي او مشرق ته دا د چین د سینکیانګ صوبې سره لګي اوس د سینکیانګ صوبه چې دا الته کې د علاحدګي پسند یعنی ازادي خوخو تحریک روان دي د بیګور مسلمانان چې دي اوس دا د چین د لپاره مسله ده ډیره غټه کدل د چین لار جوړي بیا هم د دوی اهداف نه حاصلېږي هغوی چې په ذهن کې سي دي او چې لار نه جوړي نو بیا کابل سره نو کابل دوی دي ته ما په خیال راضي کو چې دی به سی پیک دغه به پریدو د واخان کاریډور به پریدو او دا سی پیک چې کم دی دا به د کندهار او د جلال آباد یعنی د پیښور او د کوټې د لارې چې دی دا به مونږ د سره متصل کو اوس دی کې داسې وشوله چې هم په دغه تیر کال د امرالله صالح صاحب چې کوم دی څوک چې وایس پریزیډنټ و یعنی دویم پریزیډنټ و د اشرف غني صاحب په کابینه کې هغوی یو خبره ټویټ وکړو او هغه دا دی چې امرالله صالح صاحب ډېر مخورس کس هم دی او لکه ډېر پوه هم دی د کې شک نشته سیاسي لحاظ سره نظامي لحاظ سره دا د ان ډي اس مشر هم پاتې شو دوی وی چیرې د چین درې اهم د انټیلیجنس اهلکار چې دي هغوی واخان پټۍ ته تللي دي هلته کې دي او په افغانانو باندې هلته کې کار پرېښی دی افغانانو نه ټول واک اختیار اغستی دی د هغوی مطلب دا و چې پریکټیکلی دا واخان چې کوم دی دا دغه ته حواله شوی دی دا چینیانو ته حواله شوی دی چینیان ولې واخان غواړي دا مې ډېره اهمه خبره ده چینیانو ته دوه مسلې دي یو خدای دی چې دا واخان دا پټۍ لاړه شي سیده نو تاسو ته څنګه ما وی دا د سینکیانګ د دې مثال بالکل د چرګ د مرۍ په شانتې دی یو نری اوږه ده پټۍ ده نو دوی وی چې دا لکه د سینکیانګ صوبې سره دا میلاویږي اوس سینکیانګ صوبې سره چې دا میلاویږي نو په سینکیانګ کې مسلمانان هلته بیغور مسلمانان چې دي هغوی تحریک چلی هغوی د ازادي غواړي د چین نه نو دلته کې د افغانستان نه یا د دې خطې نه چې خلک ځي نو هغه د واخان په لاره باندې ځي د کم چې اسلامست یا سختدریزه یا کم چې موږ ته وایو هغه مسلمانان چې هغه لکه رجت پسند یا بعض ټینګو دی چېرې دهشتګرد چې کم ای ټي آی ایم دی هغوی هم دا لاره استعمالوي نو چین غواړي چې په دې واخان باندې مکمل کنټرول ترلاسه کړي نو هغوی خو د تاجکستان سره خبرو شو هغوی خو له 1000 کیلومتره مربع کیلومتره علاقه ورکړله خو دلته افغانستان مخالفت کوي اوس داسې ښکاري چې افغانستان کېدی شي اوس لکه دا کنفرم نه ده دا به قوي کول غواړي خو چې لکه افغانستان هم هغوی دې ته تیار شوي دي چې چین دې په واخان کې خپل ملیټري بیس جوړ کړي خو دا به د افغان پیسې په ځای باندې تاجکستان چې کوم ځای ورکړی دی نو دا تقریبا د هغې نه به دا ټول کنټرول کېږي په بدله کې به
او د چین چې دی هغه د سی پیک چې دی د چاینا اکونومیک پاکستان چین اکونومیک کوریډور چې دی دا به چې کوم دی دا به مخکې بوزي او منځنۍ ایشیا ته به ځي دوه لارې به ځي. نو دې کې اوس د افغان مشران خاص کر حکمتیار صاحب شو، عمره صالح صاحب شو، یا نور چې ما څونه واورېدل ما تېره ورځ پروګرام هم کړی، هغوی به که چېرې دا کار وشو او افغانستان د سی پیک کیسه جوړه شوه نو افغانستان به یو وارې بیا د جګړو کې بوخت شي. ولې وجه څه ده؟ حکمتیار صاحب هم دا خبره کوي چې ګوره یو طرف ته امریکا نه غواړي چې د چین د اثر دلته کې سیوا شي، نو چې سی پیک راځي نو ظاهره خبره ده لکه څنګه چې په پاکستان کې د چین اثر ډېر زیات دی، دغه شانتي په افغانستان کې شي نو امریکا به راځي هغه به د چین لاره نیسي، په افغانستان کې به لاره نیسي، لکه څنګه چې بلوچستان کې حالات خراب دي دغه شانتي په افغانستان کې د دې لاره نیسي نو خپل پراکسیز بدل ته راولي. اوس د سی پیک کامیاب شو په افغانستان یا کامیابیږي نو بیا د ایران چې کومه چابهار بندرګاه ده بندر دی هغه خو هغوی جوړ کړي انډیا او ایران د دې دپاره و چې یاره موږ د افغانستان د لارې ټرانزیټ ټریډ او څونه چې کوم دی یو الټرنیټ موږ ورکو د پاکستان نه بهر افغانستان له سنټرل ایشیا له چې هغې باندې به انډیا او ایران خپل تجارت کوي. اوس که چېرې دلته کې سی پیک کامیابیږي نو هلته کې به بیا ظاهره خبره ده ایران ته او هند ته به نقصان نسی، نو هند او ایران به هم درازي دلته کې په افغانستان کې به خپل هغه پراکسیز یا نیابتي ډله به روزي او د هغوی په ذریعه به د پاکستان لاره نیسي. نو اخره کې زه دا خبره کومه چې که چېرې چین نازي هغوی هم دا کوي، پاکستان نازي هغه هم نیابتي ډله راولي او ورسره امریکا هم کوي نو بیا به چین هم کوي. نو دې مطلب دا دی چې افغانستان به مکمله توګه باندې د یو پراکسیز جګړو چې کوم دی اډه جوړه شي. نو د دې د وجې نه زه اخره کې دا وایم چې په دې باندې افغان مشرانو له ناسته پکار ده او سیاسي مشرانو له، جهادي مشرانو له، سماجي مشرانو له، او دا چیلنجز چې کوم دي د دې نه په طریقې سره براوتل غواړي. دا په جذباتو باندې نه کېږي، دا د یو بل په مخالفت باندې نه کېږي، ځکه اهم چې کوم دی هغه په افغانستان کې امن دی، د هغې دپاره کار پکار دی.